پنیز یو ډیر لوی مقام مونږ روجدار د خپل مقام نه یو خبر چې د الله پنیز و زما څومره لوی مقام دی. روجه کې ډیر احتیاط. حدیث مبارک کې راځي چې کله د روجدار روجی کنا نو دا ټول مخلوق د روجدار د پاره د مغفرت دعاګانې میان په دریاب کې د روجدار د پاره د مغفرت دعاګانې کې الله د دې روجدار ګناهونه معاف کړي. دومره لوی مقامي د روجدار د روجې په حالت کې چې کله د روجه او حدیث مبارک کې راځي چې کله روجدار ودی نو د روجدار خوب د الله په نس عبادت خوبم د روجدار په عبادت کې شماري. او چې کله د سړی روجه او د غلې ناشته نه د قران کریم تلاوت کوي نه ذکر او اذکار کوي نه سبق وای درس او تدریس کوي غلې ناشته حدیث مبارک کې راځي د روجدار غلې والے چې دا په عمل نامه کې سبحان الله لیکل دومره لوی مقام. روجدار غلې ناشته او عمل نامه کې سبحان الله لیکل شي. روجدار عدد او عمل نامه کې عبادت لیکل شي. دا د روجې خصوصیت ته دا د روجدار مقام دی په نس د الله. ډیر خصوصي مهرباني مونږ ته د الله د طرف نه متوجه دي. پکار د چې روجه کې ډیر احتیاط. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. دیر روجدار دسی دی چی اغیتا با پروجه کی اس میلو نشی سیوا دلوگی نوس صرف لوگ ورطور سیدلا نوری اس چیز حاصل نکو. ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. دیر د شپې ادریدون کی دسی دی چې سحر ورته صرف شوګیره میلو. دا څومره د خسران خبره ده چې سړی ټوله ورځ روجه نیولي او ماښام ورته صرف لوږه میلو شول هېڅ ورته میلو نه شو. د روجې یو برکت هم دته میلو نه شو چې څومره برکتونه او انعامات صرف تنده راله. دا کم کس دی علماء وائی د دین مراد ار اغا کستے چی اغا دا ورزی روجہ نیولی خصی روجہ نیولی خو چی ماخام شی نو روجہ پا حرام مال باندی مات تک نسلاڑا لو نسرالا. نسلاړه لو نسراله صرف تند لوګ ورته میلو شول زکه ماخام په حرام مال باندې روجه ماته. سوچ کوي چې ماخام په درستخوان سپراتری دا حلال دی زما رزق حلال دی زما کاروبار حلال دی زما کاروبار کې خود سود څه شی بنشته د سود شک شوبه خو می نشته دی. نن سبا ګوره اکثر کاروبارونه چې دی هغه کې سودی معاملې روان کو سود نہیں خود سود بوئی پکشتے دیر صفا کاروبار کوئے. علماء نے مشورے علی ورے دا سود دوڑی علوزی دوڑی سود خور نہ خبرے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. کل اعلان رب العالمین پا قرآن کے کڑے دے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اے سدخورو زمان دا طرف ندر تا دا جنگ اعلان 24 گھنٹے سدخور تا دا اللہ دا طرف ندر جنگ اعلان دے چی زمان جنگ تا تیار جماعت ترا روان دے و دا اللہ دا طرف ندر جنگ اعلان حج و عمری لروان دے و دا اللہ دا طرف ندر جنگ اعلان دے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. جماعت ترا روان دے و دا جنگ اعلان دے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. زما جنگ تا تیار روجدار دے و اللہ ورتوی زما جنگ تا تیار.
نو د دین مراد وی ار اغا کسته چې ماخامي روجه د ورځې نیولي او ماخام په حرام مال باندې روجه ماته کې حدیث مبارک کې راځي وی ډیر کرته به یو سړی تاسو ووینئ چې هغه به دعا غواړي دومره عجزي به په دعا کې کوي چې ستاسو به پې ترس وشي چې کدی ما نه غوښتی وې نو ما به وله ورکړي الله تبارک وتعالی وایي تاسو به وایئ چې ما به وله ورکړي خو زه د دې سړي دعا نه کوم کوي دې عجزي او کوي دې خاکساري او زاري او فریاد خو دعا یې نه قبلوم ځکه چې د ده په ګېډه کې حرام دي او د ده په وجود باندې حرام دي لباس حرام دی نوڼی حرام نه قبلوم دعا د دسې سړي نه قبلوم دعا د دسې ډېره زاري به کوي او دعا به غواړي خو نه یې قبلوم دعا ځکه ګېډه کې حرام پراته ځکه چې وجود باندې حرام پراته دي نو نه قبلوم د دسې سړي دعا چې هغه ګېډه کې حرام یې په وجود حرام اکل حلال دا ګورې بنیادي خبره او ځان له به دلایل نه ګورې ځان له به دلایل نه ګورې دا د حکومت مان دی وی کار څومره چا وخوړوي دا دلیل کار څومره چا وخوړوي دا د حکومت مان دی زمونږ ورته ډېر وراوښتی دی وی کار څومره ته چا وخوړ میټر به بند کړي او 3 میاشتې به روان یو دلته به پې په روژه کې پخلی کړي او پېشمنې به او ماښام به پې روژه ماتي وی د حکومت مال دی که چا پارسو کې ورسو خیر مونږ زمونږ ورته وی ډېر قرض راغلی دی دا ګرانه خدا ده چې دا به بیا ته واپسي څنګه د یو سړي مال دی وخوړو خو هغه ته به یې واپس کړي نو چې د حکومت مال دی وخوړ چې دا به اوس واپس کوي د دې به اوس رسایي څنګه کوي دا به رسۍ و څنګه خلقو ته نو ګورې د دې نه غټ احتراز کوئ غټ احتراز اسې به مروجي نه وي حدیث مبارک کې راځي چې سړی حرام نوڼۍ د ده خولې ته لاړ او د هغې نه په وجود کې یو اندام جوړ شو چې حرام نوڼۍ سړی خوري خو غذا به ترې جوړېږي که نه وجود به نه رغېږي حدیث مبارک کې راځي وي دغه اندام ډېر حقدار دی چې دا د جهنم په اور باندې وسیزي چې کم د حرام غذا نه جوړ شوی دی دا حقدار ده چې دی د جهنم په اور باندې وسیزي د یوې حرام نوڼۍ اثر په ګېډه کې 40 ورځې پروت دي 40 ورځې عبادت اثر به نه وي هسې به روجې نیسي هسې به تهجد کوي حرام پراته دي هغه اثر پروت دی د عباداتو نورانیت نشته نورانیت نشته اکل حلال رزق حلال دا بنیادی خبره نو کوشش کوي چې نه د چا ګټه وټه حرام کاروبار کې د سود څه شی بی نور څه وړاندې رستو کوي نو ګورئ روجې ځان له مه خرابوئ الا الجوع نبی علیہ السلام فرمایي ماښام ورته صرف لوږه میلو شو صرف لوږه ورته میلو نو وی دا هغه کس دی چې ټوله ورځې روجه نیولي او ماښام په حرام مال یا علما وی د دې نه هغه کس مراد دی چې صرف د خوراک څښاک نه روجه و او نورې د هېڅ شي نه روجه نه اړو دی تسلیموله نه چې زه روجه دار تاسو ته دا ذهن کې راځي چې زه روجه دار سو غیبت کې او تاغې مجلس نه پاسې او زما خو روجه ده موبایل چالو او زما خو روجه ده زه خو دې ته نه ګورم زنانه راغله زما خو روجه ده نو چې صرف د خوراک څښاک نه روجه وه نورې په هېڅ څیز ناراسته نه ده کړې نو الا الجوع ماښام ورته صرف لوږه میلو نور ورته هېڅ هم میلو ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر ډېر د شپې ادریدونکي داسې دي چې ټوله شپه به ولاړي او سحر به ورته صرف شوګیره میلو شي نور هېڅ څیز هم ولې تهجد به ځان له کوي تراوی به کوي خو جومات کې چې ستړی شي جو لږ به یو ګوټ ته کښېني جو لږ غیبت به پکې وکړي جو ټولې شپې عبادت یې لاړه